بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته، آمین. زما عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخ کې حاضر یم. نن درله محترمو د هفتې د ورځې یوه ډیره خاص او عظیم الشان وظیفه بیانوم. دا داسې طاقتوره وظیفه ده او دا داسې پاورفل وظیفه ده او عمل دی. محترمو، چې د ژوند کوم حاجت وي، د ستاسو کوم مقصد وي او کوم جایز خواهش وي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دغه حاجت، دغه مقصد او دغه جایز خواهش به مو پوره کی. یا مشکل کې، بیماری کې، تکلیف کې یا پریشانی کې راګیر یی او د دغه مصیبت د وجه او د دغه د پریشانی د وجه او د دغه بیماری د وجه د ستا زندگی په لړزان ده او زندگی درته لنډه تنګه کړې ده. ان شاء الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره او د الله جل شانه په کرم سره ستاسو دغه بیماری، دغه مشکل، دغه پریشانی او دغه مصائب به الله جل شانه ختم کی. محترمو، د وظیفې شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو حضراتو ته دا درخواست دی چې تاسو هسې هم دا ویډیو ګورئ. که په اول ځل باندې مو زما د چینل ویزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ او د ټلې والا نشان تاسو کلیک کړئ، دې دپاره چې د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې محترمو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم او زما محترمو دا داسې وظایف دي چې ما ته خپل استادانو د دې اجازت راکړې دی او د دې نه علاوه زما محترمو تاسو ته تعویذونه پکار وي. نو محترمو، د هر قسمه تعویذونو د پاره ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې رابطه کولی شئ. محترمو، که چېرې تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ یې مه. محترمو، دا نننۍ وظیفه د هفتې ورځې بعضې زمونږ وروڼه او خویندې ورته شنبې ورځ وایي او ډیر خلک ورته د خالی ورځ وایي. نو محترمو، دا د هفتې د ورځې د قرآن پاک عظیم الشان د یو سورت مبارکه د سوره کوثر وظیفه ده. محترمو، ډیره زیاته عالی شانه او ناشنا وظیفه ده. دا سورت مبارکه یعنی سوره کوثر د قرآن مجید د ټولو سورتونو نه مختصر ترین سورت ته چې په 3 آیاتونو باندې مشتمل دی او تقریبا دا هر یو مسلمان ته په یادو باندې ورزي او هر یو مسلمان ته زبانی یاد وي. نو عزتمندو، د سوره کوثر د اسانه وظیفه ز تاسو ته بیانوم او زما محترمو دا صرف او صرف د یوې ورځې وظیفه ده، یعنی صرف د هفتې پرز د خالی پرز به تاسو دا وظیفه کوئ. ان شاء الله تعالی چې د ستاسو د ژوند چې څه حاجات وي، څه مقاصد وي، الله جل شانه به دغه مقاصد او دغه حاجات پوره کی. ژوند به مو الله جل شانه بدل کی او په ژوند کې به مو الله جل شانه روحانیت راولي او زندگی به الله جل شانه روحانه کی، رڼا به پکې الله جل شانه راولي. د ستاسو په ژوند کې به الله جل شانه خوشحالي، سکون او اطمینان، راحت او آرام راولي او پریشانه، مصیبتونه، مشکلات، دغه شان غمونه او دردونه دا به الله جل شانه د ستاسو د ژوند نه ختم کی. نو عزتمندو، دا وظیفه ښه په اخلاص سره، ښه په توجه سره او ښه په یقین سره او ښه اهتمام سره وکړئ. بله خبره دا ده زما عزتمندو، دا به تاسو نه وایه چې یاره ما خو وظیفه کړې ده خو اثر نه کوي. نو محترمو، زه تاسو ته وایم چې وظیفه اثر نه کوي، دا زمونږ د ګناهونو وجه وي. کله کله زمونږ نه غټ ګناهونه شوي وي
نو هم د دې په وجه باندې زما عزتمندو زمونږ وظیفه اثر نه کوي. نو زما محترمو چې څوک ګناهونه کوي، منځونه قضا کوي، قرآن مجید تلاوت نه کوي، نو بیا چې دې څه عملم کوي، څه وظیفم کوي، دعاګانې غواړي، نو هغه ټیم بیا هغه شانتي اثر نه کوي. خو زما عزتمندو بیا څو ورځې پس هغه خپل اثر ښکاره کی او دا هغه وظیفې اثرات بیا ښکاره شي او دا هغه وظیفې اثرات بیا شروع شي. او چې کله زمونږ نه ګناه وشي نو مونږ ته پکار دی چې الله تعالی ته توبه وباسو، ځکه چې زما عزتمندو د الله تعالی نه سوا بل څوک خدای نشته چې مونږ هغه ته توبه وباسو. د الله رب العزت د در نه بل در نشته چې مونږ هغه در ته لړ شو. نو زما محترم و دغه زمونږ یو خدای دی، د سره به صلح او روغه کول غواړي. نو مونږ ته پکار دي چې خپلو ګناهونو باندې وجاړو، الله تعالی نه دعاګانې وغواړو، الله تعالی نه سوالونه وکړو. دغه الله تعالی ارحم الراحمین ذات ته په مونږ باندې به رحم و کرم وکړي. زما محترم حدیث شریف کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چا چې د ګناه نه صحیح طریقې سره توبه وویسته نو هغه داسې دی چې د سره ګناه اډو کړی نه ده. نو محترم الله رب العزت ته رجوع پکار ده، الله تعالی نه غوښتل پکار دي. نو زما محترم په هر حالات کې، غم کې، پریشانه کې، راحت کې، خوشاله کې، مونږ به د الله رب العزت نه دعاګانې غواړو او غافل کېږو بنا، ځکه چې زما محترم الله رب العزت په یو بنده باندې د 40 میاندو نه زیات مین دی. نو زما عزتمندو دا وظیفه تاسو د هفته پر ورځ باندې یعنی د اتوار په شپه باندې وکئ. او دا وظیفه زما عزتمندو کچری تاسو د رشتې د پاره کوي، د کاروبار د پاره، د روزګار د روانولو د پاره کوي، العرض د هر مقصد د پاره، د هر عرض د پاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. دا ډیره اثر کوونکې او عجیبه وظیفه ده. او زما عزتمندو راځم وظیفې طرف له تاسو به دا وظیفه څنګه کوئ. نو محترمو د دې طریقه ډیره اسانه ده، د دې ترتیب هم ډیر زیات آسان دی. نو محترمو کله چې تاسو د خالی پرز باندې د هفته پرز باندې تاسو د ماسخوتن مونږ وکړو نو د سحر مونږ پورې سحر بانګ پورې تاسو دا عمل کولی شئ. یعنی د اتوار ټول شپه کې چې سټه ممتاز ته موقع ملو شو نو دا عمل تاسو کولی شئ. صدا ضروری نه ده چې خامخا تاسو د ماسخوتن موز نه پس تاسو دا وظیفه او دا عمل کوئ، نه بلکې زما محترم او سار بانګونو ټیمه پورې یعنی د اتوار ټول شپه کې تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما محترم او چې سټه ممتاز ته فرصت ملو شو نو بیا دا وظیفه وکئ. او زما عزتمندو دا وظیفه به تاسو څنګه کوئ، طریقې کار عزت تاسو ته بیانو. طریقې دادا چې خالی پرز باندې د هفته پرز باندې کله چې مو د ماسخوتن منځو کو سنت ممو کو وتر ممو کو نو بیا به 2 رکعات نفل تاسو کوي. یعنی عام نفل چې مخ کې تاسو څنګه کول کم صورت مخخ وی پاغي کې وایي. زما محترم کله چې مو نفل وک نو بیا به 3 پیره درود شریف وایي. هغه درود شریف چې مونږه په مانځه کې وایو یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. بیا زما عزتمندو درود شریف نه پس به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم سره ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم الله سره یوځه 70 مرتبه او یا پیری به تاسو سوره کوثر وای. زما عزتمندو کله چې سوره کوثر مولستو نو بیا به تاسو 2 رکعات نفل وکئ، په دویم ځل باندې بیا 2 رکعات نفل وکئ. او چې کله منفل وکړو نو بیا به سورۃ الکوثر بسم الله سره یوځه 70 مرتبه به تاسو ولولئ او یا پیری به تاسو دا سورۃ کوثر ولولئ. بیا به په دریم ځل باندې 2 رکعات نفل وکئ. کله چې منفل وکړو نو بیا به سورۃ کوثر 70 مرتبه او یا پیری به تاسو د دې وظیفو کې د دې ورد بو کې د دې تلاوت وکئ.
بیا به زما عزتمند په څلورم ځل باندې تاسو 2 رکعاته نفل وکئ. کله چې مو نفل وکړ نو بیا په دې ځل باندې په څلورم ځل باندې به تاسو سوره کوثر نه وایئ بلکې 3 پیرې به تاسو بیا درود شریف وایئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. نو زما عزتمندو تاسو به 4 پیرې نفل وکئ او 3 پیرې به تاسو سوره کوثر 70 مرتبه 70 مرتبه 70 مرتبه وایئ او بیا به اخره کې 4م ځل باندې نفل وکئ او بیا به درود شریف وایئ او بیا به د الله رب العزت نه په عاجزۍ سره دعا د پاره لاس پورته کئ او دعا بو کې چې یا الله ما دا نفل او دا تلاوت خاص دستا د رضا د پاره وکړه. یا الله تعالی ته زما حاجتونه پوره کې زما مقصدونه پوره کې زما دا مشکل او پریشانی ختمه کې. نو زما محترم او په عاجزۍ سره توجه دیان سره پوره یقین سره به تاسو د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړئ. نو زما عزتمندو د دې وظیفې په برکت سره به الله رب العزت تاسو تمام مسائل حل کړي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه به تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي.